دا یو روایت چې شیخ ابو العدل صاحب هم دا روایت ویلی دي چې هغه روایت د وفا د علامه سمودي رحمه الله نه هغه روایت نقل کړی او پخوانیو علماو خورده خوړل دا خاوره چې دونه کې راواخې ویڅه کې د یو ولی الله د زیارت سره راواخې دا وڅه کې یا په اوبو کې واچې او به یې وچړې دا بالکل صحیح ده، په دې کې شک نشته. پیغمبر علیه السلام مبارک یو شله ده په مدینه منوره کې د خندق سره نږدې وادي صعیبه بولي. د دغه شلې امام سمودي رحمت الله علیه وفا الوفا کې د مدینه منورې مشهور تاریخ دی، پاکې لیکلي دي چې یو سړی به د صحابو په زمانه کې تبه به سول یا به سر درد ورپېښ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته به شکایت وکړي، نو بیا به دور ټول ته ولې غافل د وادي صعیب د خاورې دغه خاوره راواخه یو دم به ور وشي دام باندې وای په اوبو کې واچو ویچ هغه چې به دا وکړله دا خاوره به په اوبو کې واچول هغه دم به باندې وکړي وبېچل هغه سره در به خدای تعالی ورکړي او هغه تبه به پوره کړي. ګوره پیغمبر علیه السلام د خوردې په خوراک سره امر ورته کړی دي صحابه کرام. نو دا شرک او بدعت نه دي لکه دا وهابیان چې دا په ټلیفونو کې هم دغه نارې وایي چې دا شرک دی، په دې سړی کافر کېږي. روایت د ابن زباله دی، درواغ دی، موضوع دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دې نسبت کول ناروا دی، ناجائز. نو که بیا چیرې خاورې خوړلې او خورده یې راوړله او د دې روایت ته استدلال کوي، نو زموږ به د هغو سره احسان دی چې د دې بجای چې دوی دا یو کتاب یادوي نو یو 15 به موږ ورته یاد کړو، د دې ګروپ چې بیا دا حواله وایي دا به دې ته زموږ یو علمي تحقیق شي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد دا یو روایت چې شیخ ابو العدل صاحب هم دا روایت ویلی دي چې هغه روایت د وفا د علامه سمودي رحمه الله نه هغه روایت نقل کړی دي چې وادي صعیب چې د خندق سره نږدې یو شله ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وصحابو ته د دې شلې څخه د خاورې راوړلو او هغه خاوره په اوبو کې اچولو او بیا د تبې په وخت کې د څښلو حکم کړی دی چې د دې څخه دوی خورده ثابتوي. نو خیر زه پر خورده بحث نه کوم چې خورده یا سته یا نسته یا څنګه بحث دی، دغه روایت باندې زه بحث کوم چې آیا رښتیا هم دا روایت رښتیا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بنو الحارث ته دا حکم کړی دی چې تی د وادي صعیب څخه خاورې راوړي دا په اوبو کې واچوي بیا یې وچښئ. دا خورده د خوردې امر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. دا حدیث د دې مقام دغه حدیث صحیح دی که نه دی، یو پر دا باندې کلام کوم. دویم دا خبره چې آیا دغه خبره په څونه کتابونو کې شته، یوازې په وفا الوفا کې شته. نو که بیا چیرې چا خاورې خوړلې او خورده یې راوړله او د دې روایت ته استدلال کوي، نو زموږ به د هغو سره احسان دی چې د دې بجای چې دوی دا یو کتاب یادوي نو یو 15 به موږ ورته یاد کړو، د دې ګروپ چې بیا دا حواله وایي دا به دې ته زموږ یو علمي تحقیق شي. او دریمه به داسې درېیمه په دې خبره موږ خبره وکړو چې وفا الوفا د علامه سمودي رحمه الله دا په نیز د ائمو څنګه کتاب دی، د دې سره بغیر د تحقیقه یو کلام نقل کېدلی شي که نشي نقل کېدلی. او څلورم تحقیق به زموږ پر دې شي چې دغه روایت څنګه دی. نو قبل د دې چې زه هغه ته ځم یو وار دا واورئ چې دا روایت د ابن زباله دی، درواغ دی، موضوع دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دې نسبت کول ناروا دی، ناجائز دی. خبره به په دلیل ان شاء الله العزیز ثابته شي. خو اوله خبره چې دغه روایت زه یې ور ووایم چې وفا الوفا ذکر کړی دی، بیا به نور کتابونه درته وایم. وفا الوفا کې اول جلد کې وفا الوفا باخبار دار المصطفى د شیخ امام نور الدین علي بن احمد السمهودي رحمه الله چې په 1911 کې وفات دی. اول جلد 18 صفحه. الفصل السادس في الاستشفاء بترابها وبتمرها وما جاء فيه. د دې عنوان لاندې الاستشفاء بتراب صعيب. وروى ابن زبالة لكلي دي زبالة دي روى ابن زبالة ويحيى بن الحسن بن جعفر العلوي وابن النجار كلاهما من طريقه. دغه يحيى بن الحسن او ابن النجار دواړه په طریق د ابن زبالة راوړي دي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالحارث فاذا هم روبا فقال ما لكم يا بني الحارث روبا صدر سوي دي كتابهم ده. قالوا اصابتنا يا رسول الله هذه الحمى مشتدى تبر رسالنا. قال فاين انتم عن صعيب؟ تيد صعيب نشيرياس. قالوا يا رسول الله ما نصنع به؟ فدا صعيب واجبا بيعمش توكو. قال تاخذون من ترابه خاور براخلي فتجعلونه في ماء ثم يدخل عليه احدكم ويقول بسم الله تراب ارضنا بريق بعضنا شفاء لمريضنا باذن ربنا ففعلوا فتركتهم الحمى. دي دا كار وكي
حما جني ولاړه تبه ځینې ختمه شوه. یوه خبره خو دا ده چې دا تربة ارضنا باندې دا چې کوم روایت صحیح دي هغه زه بیا د بخاري څخه درته وایم په دې کې چې کوم روایت صحیح دي خو هغه په خرده باندې دلالت نه کوي. دغه خبره چې علامه سمودي رحمه الله دلته لیکلې ده دا بیخي ډېرو کتابونو راخیستې ده. زه مختصر څو کتابونه درته ذکر کوم خو څه په سند راخیستې ده هغه په پای کې درشم چې دغه کتابونه په سند راخیستې ده. څه بیا دغسې د سند لکه دې چې راخیستې ده لږ د سند یې ذکر کړی ده. په دې کې اول کتاب چې دغه خبره راخیستې ده په سند باندې راخیستې ده دا ابن النجار. ابن النجار څوک دی؟ محب الدین ابو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن چې معروف په ابن النجار دی. په 643 دی وفات شوی دی. د کتاب نوم دی درة الثمینه فی اخبار المدینه. په دا کتاب کې په سند باندې دا روایت راخیستې دي. دویم اخبار المدینه چې دا د یحیی بن الحسن بن جعفر العلوي العقیقي کتاب دی چې په دا اروپا او وفا کې د نوم دا دویم کتاب دی په سند راخیستې دي. دریم کتاب چې دا روایت په سند راخیستې دي او سند بیا پر دغه ابن النجار ورتېرېږي علامه متري رحمه الله جمال الدین محمد بن احمد المتري. د کتاب نوم دی التعریف بما انست الهجره من معالم دار الهجره. د کتاب په 130 صفحه کې دغه خبره شته. په دا کتاب کې لنډه وقفه د دې کتاب نوم انست كانست يعني التعريف بما انست الهجره كانست الهجره. نو په دې کې صحیح محققه خبره دا ده چې الف مد ا نه دی بلکې انست دی. دا د دې کتاب په مقدمه کې راځي دا خبره بیا کوي. بهرحال د دې عالم وفات وسوه یو څلوېښت کې شوی دی. دا په خپل کتاب 130 صفحه کې دا راوړی ده. او بهجة النفوس والاسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار د دې کتاب په اول جلد 208 صفحه کې دا خبره شته. دا کتاب د محمد عفیف الدین ابن عبد الله ابن عبد الملك المرجاني رحمه الله دی په 208 کې وفات شوی. او ارشاد السالك الى افعال المناسك د علامه ابن فرحون المدني المالكي رحمه الله کتاب دی. د نوم برهان الدین ابن فرحون دی په 299 کې دی وفات شوی دی. خو دغه ابن فرحون په نامه باندې مشهور دوه علما موږ لرو. یو دغه برهان الدین ابن فرحون دی یو بدر الدین ابن فرحون دی. برهان الدین ابن فرحون یو دغه ارشاد السالك لري او یو تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. أو بل كتاب دي الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ده إمام مالك رحمه الله ده مذهب فقهاء رجمع كلي ده درين كتابي. أو ده مدينة منورة أمي وتاريخ لي. أو يبقى بدر الدين ابن فرحون دي هغا هم مدني دي هغا وصا ونشتة كيوباتي و برهان الدين دا په 299 کې وفات یعنی د څه کلونه هغه مخکې وفات شوی دی. دا هغه کتاب بیا العده في اعراب العمده دا کتاب دی. او یو د مدینې منورې په تاریخ کې هغه کتاب لري نصيحة المشاور وتعزية المجاور. دا د مدینې منورې په تاریخ کې کتاب لیکلی دی. نو بدر الدین ابن فرحون او برهان الدین ابن فرحون دواړه د مدینې په تاریخ کتابونه لري. او ون کتاب چې دا خبره راخسته ده دا مشهور فیروز آبادی رحمه الله چې په 1911 کې وفات دی. هغه په خپل کتاب المغانم المطابة في معالم طابته د مدینې منورې پر آثارو باندې دی هم کتاب لري. المغانم المطابة في معالم طابته اول جلد 204 صفحه باندې دا خبره ده هم راوړې ده. مجد الدین محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. او بل كتاب علامه فاسي رحمه الله كتاب الشفاء والغرام باخبار البلد الحرام دویم جلد 315 صفحه کې علامه فاسي رحمه الله تصور دو ديرش وفات شوی دی. او نوم یې محمد بن احمد بن علي تقي الدين المكي الحسني الفاسي. او بل كتاب تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرامي والمدينة الشريفة والقبر الشريفي. دي كتاب 215 صفحه باندې عین دا مسله دغه وادي سعيد مسله ذکر ده ابن زياد الحنفي رحمه الله كتابي دی په 943 کې وفات محمد بن احمد بن زياد القرشي الحنفي نومېږي. او بل کتاب عدة المريد الصادق د دې کتاب په 215 کې د وادي سعيد دغه مسله ذکر ده. دا کتاب د زروق رحمه الله دی. د نوم شهاب الدین ابو العباس احمد بن عيسى الفاسدي. او یو ولسم کتاب دا وفاء والوفاء او خلاصة وفاء الوفاء دا دي د سمبودي دي. او سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ده محمد بن يوسف الصالحي. دا كتاب هغه په 943 وفات دی. دا کتاب د لسم جلد کې 313 صفحه ده. پر دې باندې مختلفو توضیح باندې دا کلام نقل کړی. او بل کتاب تاریخ المدینه د امام
النهرواني المكي الحنفي چې قطب الدین محمد بن علاء الدین نمیږي دی په 988 کې وفات دی حنفي عالم دی د ده په کتاب کې په 49 صفحه کې دغه د وادي سعيد مسله ذکر ده او عمدة الأخبار في مدينة المختار عمدة الأخبار في مدينة المختار ده أحمد بن عبد الحميد العباسي كتابي دی په 1000 سنه هجري کې وفات شوی دی د کتاب پر 93 صفحه باندې دا مسله ذکر ده او شرح الزرقاني پر مواهب اللدنيه ده په هغه کې هم دغه مسله سته د زرقاني رحمه الله دا خو هغه کتابونه سو چې د وادي سعيد د خاوري خړلو روایت راوړی دي په دغه طریقه باندې چې اوبو کې بیا چې بیا کې نو خورده باندې یعنی دوی دغه خبره کړې ده چې دا کوم خورده ځین ثابته خو دغه روایت پرسنت ما درته ویل چې یو ابن نجار یو خپل ابن زباله خپل تاریخ د مدینې لري چې وسمه قطي روایت خو راجمه کړی او ابن نجار په سند ذکر کړی ده او علامه متری په التعريف بما انست الهجره من معالم دار الهجره فدغه څو کتابونو کې مسندان ذکر لسی سند وایم نو د ټول په دې کې وروسته کتاب دا د جمال الدین محمد بن احمد المتری رحمه الله دی چې وساوه یو څلوېښت کې وفات دی د هغه سند زوایم دی حدثنا سيد ابو الحسن قال حدثنا الامام ابو عبد الله قال اخبرتنا عفيفه الفراقانيه في كتابها دا زيسه دا ابن نجار سند شوكيش عن علي المقري عن ابي نعيم الحافظ عن ابي محمد الخواص قال اخبرنا ابو يزيد المخزومي قال حدثنا زبير بن بكار قال حدثنا محمد بن الحسن دا محمد بن الحسن ابن زبالة عن محمد بن فضالة عن ابراهيم بن الجهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اتي بالحارس بن الخزرج فاذا هم الروبه فقال ما لكم يا بني الحارس روبه قالوا نعم يا رسول الله اصابتنا هذه الحمى قال فأين أنتم عن صعيب قالوا يا رسول الله ما نصنع به إلى آخره فدي دا د روایت هغه سند شو خو پر دغه باندې کلام علماو کړی دي زه راته نظم پر دغه کتاب باندې دا اوس ټول د ابن زباله خبره شوه او دا خبره دی نقل کړې ده د وفاء الوفاسه د وفاء الوفاسه بغیر د تحقیق شی نقل کول دا نه دي صحیح ځکه علماو پر دې کتاب کلام کړی دي اول هغه عالم چې پر دې باندې کلام کړی دی د علامه سخاوي رحمه الله دی ګوري زموږ په دې تحقیق کې موږ د یو دیوبندي عالم حواله نه وایو دا د اهل فن فقط د اهل فن حواله موږ وایو علامه سخاوي رحمه الله یو کتاب لري الاعلام بالتوبیخ لمن ذم اهل التوریخ د دې کتاب په 420 صفحه کې دا کتاب راخسته دی د مدینه منورې پر تاریخ باندې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه پر ډیر باندې د بحث کړی دا ډیر بهترین کتاب دی پر ډیر کتابونه بحث کړی دی ده پر كتاب دا بحث کړی وللسيد نور الدين السمهودي في تاريخها مؤلف حافل مفتقر الى تحرير ونظر چې د کتاب تحریر و نظر ته احتیاج لري موضوع روایات ډېر پکې دي دروغ ډېر پکې دروغ روایت پکې دا حضرت علامه شمس الدين سخاوي رحمه الله چې د حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله تر ټولو ښه شاګرد دی د حافظ ابن حجر په ترجمه کې د په دوه جلدونو کې کتاب لري دا د هغه رايه په دې کتاب باندې او پر دغه کتاب باندې زموږ د ټولو متفق حنفي او صوفي نقاد متكلم عالم علامه محمد زاهد الكوثري رحمه الله پر دغه کتاب باندې خپل تفسیر لري یو سل درویش صفحه کې چې پر محراب باندې دی کومه مقاله لیکي هغه کې دی دا وایي البته هغه قائل چې د وفاء الوفاء څخه خبرې نقل کوي دی بیا راوایي ووفاء الوفاء وسط جمله معترضه پکې ده ووفاء الوفاء جامع لكل ما قيل حول موضوع الكتاب وفاء الوفاء هغه د موضوع د کتاب سره چې د هر طرفه تړون لري هغه موضوع د کتاب سره چې کوم اخبار تړون لري ټول جمع کړي لكن مؤلفه السيد يروي فيه عن كل من دب وهب مؤلف د هر هغه چا سره نقل کوي چې هغه که معتمد که غیر معتمد چې هسې هوا وي بس دغه څه نقل کوي فيحتاج الباحث الى تمحيص ما فيه نو ناقد سړی هغه محتاج دی دې ته چې په دې کې چانبین وکړي چې د ده په روایات بیا دی د سخاوي خبرونه نقل کوي ولذا قال السخاوي عن وفاء الوفاء مفتقر الى تحرير ونظر د هغه وجه امام السخاوي رحمه الله وایي چې دی محتاج دی وتحرير ونظر او دا خو د ده پر دې کتاب باندې خبره شو
اوس په دې روایت کې موږ ویل چې دا روایت درواغ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې نسبت ناجایز دی، ناروا دی. په دې باندې هیڅ شی نه ثابتېږي، نه خورده په ثابتېږي، نه د صعیب د وادي د خاور خوړل په ثابتېږي، نه د تبه په ثابتېږي، هیڅ شی نه په ثابتېږي. په دې درواغ دی، وچ کلک درواغ. ولې د هغه پر نور نقاطو خبرې ستاسو هغه ته نه ځم، زه فقط امام کوثري ته ځم، ځکه دا د ټول په مابينځ کې متفق علیه شخصیت دی. پر هغه بل قائل باندې چې دی د چا سره خبره کوي پر هغه دی رد کوي. وبالنظر الى ان صاحب المقال يعول على وفاء الوفاء، چې دی اعتماد پر وفاء الوفاء کوي في حملاته يمينا وشمالا، چې دا حمله دی کوي، یعنی چې دی هغه خو نو د محراب نه وجود په ثابت دی، دی بیا خورده په ثابت دی، نو دی چې د حمله کوي يمينا وشمالا مع تزيد ما يشاء ان يتزيد، سره دې چې څنګه نور هم څه زیات کی چې د وادي صعيب ثابت او سبحانه د قبر دم ثابت او سبحانه د پلاني زيدم ثابت مع تزيد ما يشاء، چې څه خوښه ده نور هم څه پکې اول ته د چی څه ثابت دی. د وادي صعيب دغه روایت چې زباله پکې دی، نحمس في اذنه، موږ د کړه په دا غوښتو ورته وایي. څنګه ورته وایي؟ نحمس في اذنه، موږ څه چم کوو، موږ ټول ته د کړه په دا غوښتو وایي. څو ورته وایي د کړه په دا غوښتو، په دا کړه په دا غوښتو دا ورته چې ان تلك الروايات دغه روایتونه انفرد بها، په دې باندې انفراد کړی دی چا؟ محمد بن الحسن ابن زباله، په دې باندې محمد بن حسن ابن زباله انفراد کړی دی المخزومي، وهو كذاب معروف، غير مشهور كذاب. وعنه يقول ابن معين، تدفع على ابن معين واي كذاب خبيث لم يكن بثقة ولا مأمون، كذاب دي خبيث دي نسق دي لا ده السرير اجتماع الاهتمام. وقال البخاري عنده مناكير. وقال أحمد بن صالح المصري كتبت عنه 100,000 حديث، يولك أحاديث من جنولك، ثم تبين لي أنه كان يدعو الحديث، دار معلومة سجلي بحديثه كدرواغ وروايات بزانا وزكي، فتركت حديثه دام ده حديث تبوك رين شو خلق ده يولك أحاديث بعد بريشي. وقال أبو زرعة واحد حديث. وقال مسلم غير ثقة. وقال أبو داود كذاب المدينة، فمدينة كدوار دير لوي كذابان خلقي سوق دي يوم ابن زبالة أو بالوهب ابن وهب دا او کوثري رحمه الله پر دې ځای خبره نه پرېږدي. بیا وایي چې یو خبره دا هغه لیکل کړې ده، وایي دا د وایي هغه چې دی وایي هغه خبره چې دی کاتب د مقالې ذکر کوي، نو وایي په کذب المکشوف هغه ښکاره درواغ دي. من روایت ابن زباله، د روایت سره چا دي؟ د ابن زباله دي. فیرمى فی الزباله، د ابن زباله مرویات په کچردان کې غورځي، د دې نه دي چې سړی مدعا په ثابت کړي. ومرویات ابن زباله تلقى في الزباله، دا د دې لپاره نه دي. په دې باندې نور خبرم کړې ده. دا مقالات یو څل درویشت صفحه ده. که زه د دې راوي نور حالات وغواړم په ډېر تفصیل باندې د کذب روایات ټول ظاهرولای شم، خو ما فقط د دې وجې څه چې دوی متفق علیه دي. اما یوه بله خبره چې هغه باید زه د بخاري نه وکړم، هغه خبره دا ده چې په دې روایت کې یوه حصه چې دا امام بخاري رحمه الله پر یوه ځای په دوه سندو سره دا راوړې ده چې حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه ابن سعيد عن عمراء عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. دا غير روايات بدابل لاجم دا غير بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا وبنزوس بنزت يعني بنزر وسا وبنزت الوشتم باندي بنزر وسا وشبوش الوشتم رقم روايات هغه کې دا دی چې هغه به اسی خاور د مدینه منورې هغه به دغه بیا به هغه دم کله هغه به ورپو کله په دا خار به پرتیر کله او دا چې هغه دم د دې څه هیڅوک نه دی ممکن. یو دا دی چې ته یو خاص ځای خاور راوړې په دا خاور کې دا کمان، یو دا دی چې په دم کې بولې، نو دغه دلته ثابته ده. پاتې شو هغه د وادي صعيب روایت په هغه باندې تفرد کړی دی محمد بن حسن بن زباله، هغه کذاب دی خبيث دی على شهادة غير واحد من النقاد الأئمة المعتبرين فلا يؤخذ بها. فغير روایت باندې هیڅ رقم اخذ نه کېږي، نه استدلالا نه احتجاجا نه اعتراضا، هیڅ رقم. نو دا درواغ مرویات. موږ د خپل مسیر دفاع په هر وخت کې د هر چا څخه په هر طرز کې کولی شو، خو موږ پر خلکو باندې بد رد نه وایو، خو د خلکو څخه التجا کوو، درخواست کوو چې خپل خلک دې پوه کړي زموږ په اړه دې بد رد. که زه په دې وهابي کېږم چې درواغ روایت ته درواغ وایم او ته په دې حنفي کېږې چې درواغ روایت باندې مسایل ثابته، نو آیا چې انصاف وسي تا لپاره به دا د سلفیت د حقانیت دلیل بیا نه وي؟ دا خو سلفیانو ته په لوی لاس باندې دا ویل چې تاسو پر حق یاست موږ پر باطل. ولې؟
نو حنفیان په درواغو روایاتو باندې شان ثابت دي به دغه منئ نو موږ هغه حنفیان نه چې په درواغو روایاتو شي ثابت کړو نه هغه دیوبندیان چې په درواغو روایاتو باندې او د خپل مسیر څخه دفاع زموږ حق دی په هر حال کې موږ او په هر رقم یې کولی شو نو دا خو د دې سره مو دا احساس شو چې دوی په یو کتاب کې لیدلی موږ په 15 کتابو کې ورځو او زموږ د خلکو سره دا خبره شو چې د دې شان څخه مه متاثره کېږئ هسې د چا خبرې مه راخئ هسې وچوناوده مه په لګډوئ دا درواغ دي د دې په د حدیثو د لحاظه د دې هېڅ دغه نه هېڅ شی نه په ثابتېږي بلکې دا ویل یې هم ناروا دي اما دا د هر چا پام نه وي علما که زما دا یوه مشوره ومني کوم علما چې د حدیثو د فني طرز سره نه پوهېږي هغه کوم خپل خلک دي که پردي خلک دي زه د مشورې په طرز بلکې د مشورې په طرز نه دا علي قاري رحمه الله او دا رقم ابن صلاح رحمه الله د مصطلح العلماو هغو دا ویل دي چې د صحیحینو ما سوا په بل شي باندې که څوک نه پوهېږي استدلال د روایاتو څخه د هغو څه نشي کولی اوس یې نشي کولی چې په دې دی نه پوهېږي چې دا روایت کې د هغه په کلام نه پوهېږي په نقد نه پوهېږي د نقد په طریقه سره نه خلاصېږي نو دغسې هسې د وچو د ناوده جمع کوونکي کتابونه خو بیخي د دې نه چې سړی یا حواله ورکړي یا شی ځینې ووایي یا په خوشحاله شي او نه باید زموږ سارایان خلک د دې څخه متاثره شي زه نهاریان بعضې مسایلو ته پراته یم زموږ خلک دي د بعضې دغسې منهج د علماو د یو عالم یا د یو ملا دا رقم صفت کوي 10 کاله کېږي زما په دا کې سوچ باندې چې دې اوس کوم ځای له شمله نو یو څه باید د خپل علم سره په صحیح معنا باندې موږ ځان ولټو د حدیثو سره هم او د نور علم سره هم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله